په تیرو 15-20 کلونو کې د پښتو شعر یو هغه څیره چې وینا یې د ډیرو لوستونکو توجه جلب کړې ده مصطفی سالک دی. د مصطفی سالک د شعرونو دریمه ټولګه دانش خپرندوی ټولنې خپره کړه. دغه کتاب توري ستوري نومیږي. د دې کتاب په اړه له مصطفی سالک او اجمل تورمان سره د یو بحث د اوریدو بلنه ده. سالک صاحب، تر هر څه لومړی خو د کتاب د نوم ته سړی متوجه کیږي. نوم یې دی توري ستوري. که ستا د کتاب نوم وای ستوري توري، نو ما به ویلي و چې ته هغه کلمات شی چې د ستورو غوندې شفاف دي، راڼه دي، ښایسته دي، که نه؟ خو تا توري ستوري نوم پې ایښی دی. په دې څه کې راته ووایه چې غضنفر صاحب، ستاسو خبره سمه ده. د کتاب دپاره نوم ټاکل دا یوه ستونزه وي د شاعر لپاره. باور وکړئ، زما شاعري نږدې چاپ ته نږدې شوي او تر دې وخته پورې نوم نه و. بیا مې خپله شاعري ولوستله چې دې کتاب نه یو نوم راوباسم. بیا یو دغه یو بیت چې سالکه تورو کې د ستوري ناڅي وینم یې زه، دا درته چا ویل چې ته خو لا لیکلی نه شي؟ دا په تورو کې ستوري ناڅي هماغه مفهوم دی چې تاسو کوم ویلی. نو بیا ما ویلې که په تورو کې ستوري ویم، دا نوم به لږ اوږد شي. توري ستوري مې کړه. اصل خبره دا ده چې په کتاب کې توري دي، یعنی ستوري نه دي، په کتاب کې توري دي، خو توري ستوري، دا توري د ستورو غوندې دي. سالک صاحب، دومره پوښتنه هم له تاسې کومه. د علي کې د لیکلي دي رحمت شاه سایل ته، ځکه چې سایل زموږ د هر ارمان ترجمانی کړې ده. دغه د هر ارمان له ترجمانی دی مطلب څه دی؟ تاسو ته معلومه ده چې ما په پېښور کې ډیر وخت تیر کړی دی، او ما چې کله ادبیات شروع کړه نو زما لومړي ادبیات هغه بیلګې چې وي هغه نثر و که نظم و، هغه د پېښور په مجلو کتابونو کې خپرېدل. او دغسې په مشاعرو ته به م چې زه تلمه نو زه د پېښوریانو مشاعرو ته تلمه، او دغه نوم چې ته یو ښه شاعر یې دا هم په پېښور کې ما ته راکړل شو. ته یو ښه لیکوال یې دا هم هغوی راته راکړې، تقویم الحق کاکا، خیل قلندر مومند او دغې خلکو. نو د هغوی ادب یو څه ما ډیر لوستی دی. په بیلابیلو وختونو کې یقینا چې سایل هغه زما د زړه خبرې کړي دي. سایل که رښتیا درته وایم په کتابونو کې ما دومره نه دی لوستی، خو د سایل ما په موسیقۍ کې ډیر زیات اورېدلی دی. زمونږ دغه دردونه چې دي، یعنې ډیر کم دردونه به تاسو د هغه وخت نه چې سایل شاعري کړې ده، ډیر کم داسې مضامین به پیدا شي چې سایل په هغې باندې شعر نه وي لیکلی. زه یو مثال تاسو ته درکومه. کله به م چې اختر شو، ما به د ګلزار عالم یوه کیسټ وه چې دا بار اختر ته ما سپیشل راوړه. نو په هغې کې دا وه، په پېښور کې به ما اورېده چې زه لا یو غلام یم، اختره په ما مه راځه، زه د څو غټانو بختوره په ما مه راځه. تر دې حده پورې ما د سایل دا شعرونه اورېده. او دغه مصره چې دا تاسو ویلې چې سایل زموږ د هر ارمان ترجمانی کړې ده، دا مصره په خپله د رحمت شاه سایل ده، د رحمت شاه سایل ده. او دا یو شعر لیکلی دی چې وایي باران وورېږه په شیبو وورېږه، ما مې کویدنې ته د لل مې دیقاني کړې ده. اوس دغسې اړخونو ته، دغسې ارمانونو ته د هر چا پام نه ځي چې هغه د دغسې یو چا دپاره شعر ولیکي چې هغه دیقان دی او د لل مې دیقاني د دې دپاره کوي چې کوژده کوي. نو د خدای ته وایي چې باران را باندې وکړه. تر دې ځایه پورې رحمت شاه سایل چې دی هغه رسیږي. د دې شعر په آخر کې بیا وایي چې چېرته چې تللی یم بېرته راغلی یم، سایل زموږ د هر ارمان ترجمانی کړې ده. ښاغلی تورمان، هر شاعر د هم عصرو شاعرانو یا له پخوانو شاعرانو نه څه نه څه متاثر یي. تاسو خو د سالک صاحب توري ستوري دا کتاب هم لوستی دی او هم مو لیکنه ورباندې کړې ده، او چې لیکنه مو کوله طبعا مو په غور لوستی دی. تاسې د سالک صاحب په شاعرۍ کې د چا اثر وینئ؟ د کوم شاعر؟ بله، مننه. غضنفر صاحب، زه غواړم په سر کې اول هغه مخکې موضوع ته چې تاسې سالک صاحب نه پوښتنه وکړئ اشاره وکړم، هغه د کتاب د نوم په اړه که نه. زه فکر کوم ښایي یو لامل چې سالک صاحب دا نوم د کتاب لپاره انتخاب کړی وي، دا د ستوري راوړل د توري سره، دا هم وي چې د ستوري کلمه د سالک صاحب په شعرونو کې په بیا بیا تکرار شوې ده. نو ځکه ښایي د سالک صاحب ذهن ته ډیره اشنا شوي وي. کومه پوښتنه چې تاسو وکړه د هغې ځواب په اړه باید ووایم چې سالک په توري او ستوري کې له ځانه متاثره دی. زه فکر کوم تر ډیره خپرندوی ټولنې مخکې تر دې چې دغه شعرونه سړی ولولي یو یادښت چاپ کړی، په هغې کې لیکلي دي چې خپرندوی ټولنه ویاړي چې د هنري سکوت د ماتولو لپاره یو ځل بیا د ښاغلي سالک د شعر ګونګرو ته د چاپ شرنګ ورکوي.
دا خبره زما ډیره خوښه شوه. یعنې بې له شکه چې د ګران سالک د شعر ګونګروش رنګېدلی دی، خو دا چې زما په ان ګونګرو همغه دی، شور نه دی بدل شوی. زما په نظر سالک صاحب په تور او ستورو کې هم لا هم په همغه پټلۍ روان دی چې په بیلګې راوړي چې مثال د خبرې چې زما پټلۍ ولې نه ده بدله شوې. سالک صاحب له تورخم راوختی، د تورخم له پولې راوختی کابل ته، خو همغه څه چې په پخوانۍ شاعرۍ کې دي همغه څه راغلي او ډیر بدل شوی نه دی. ښاغلی تورمن، د سالک صاحب اول کتاب د طاووس بڼه کوه، بیا یې دوهم کتاب چاپ سو سندریزې چینې، او دا یې دریم کتاب دی د شعر. سالک صاحب دغه اول کتاب دی ګمان کوم په 1400 کې چاپ شوی، په دغه باندې راته نه معلوم، په لمریز کال باندې په 1999 کې چاپ شوی دی. 14 کاله 14 کاله همدومره کېږي. ښاغلی تورمن، آیا تاسې په د دومره موده کې د سالک په شاعرۍ کې نوې تجربې نه وینئ؟ بالکل غضنفر صاحب، زه نوې تجربې دا نه وایم چې سالک صاحب په شعرونو کې نوې خبرې نشته که نه، ولې سالک صاحب په رادونه کلونو کې باید بالکل بدل شوی وی، بالکل راوختی وی. زه ځینې مسایل ته اشاره کوم. ما وایي چې سالک صاحب د تورخم د پول راوختی دی، خو لا هم پېښوری پاتې دی په خپلو شعرونو کې. هماغه موضوعات اشاره شوې ده. د سالک صاحب ځواني اوس نه ده ورپاتې. سالک صاحب باید اوس یو څه حالت نه راوتی وی، د ځوانۍ د حالت نه. سالک صاحب اوس ډېر د وجرو نه دی، د ګوښې دی. سالک صاحب ګوښه شوی دی. آیا دا یو روحي تغییر نه دی؟ دا روحي تغییر باید احساس شوی وی په شعر کې. زه دا نه وایم چې نوې خبرې نشته که نه. د ستورو او تورو کې همدغه کتاب کې ستا په کاله هم زلزلې راځي، اوس را باندې ډېر راځي د زړه دردونه که نه. دا د سالک صاحب هغه بیت دی چې واقعا زړه ته یو لاس در اچوي. تا ته سجده او د جانان تصور وبخه خدایه، چېرته څه را یاد شول. ما چې دا خپل زړګي ته سر ټیټ کړی، د یار تصویر په احترام ګورم. ګورئ دا به راسره ومنئ چې موږ په هر شعر کې ویل چې توبه خدایه توبه خدایه که نه، ولې خدای هم کله بخښنه نه غوښتې په شعر کې. یعنی نوې خبرې شته دی د سالک صاحب په دغې کې، ولې ډېر نه دی بدل شوی. سالک صاحب دا سره ومني. زه دا نه وایم چې د سالک صاحب شاعري خدای مکه پیکه شوې ده که نه، ولې که چا د سالک صاحب د طاووس بڼه که نوي لوستي، که چا د سالک صاحب سندریزې چینې نه لوستي، د تورو او ستورو نه به هماغومره خوند واخلي لکه ما چې د طاووس د بڼه کې نه اخیستی و. ښاغلی تورمن، دا تر یوه حده پورې د ستاسو بحث له سبک سره هم ارتباط لري. د سبک په حصه کې ویل کېږي، وایي سبک جامه نه ده چې بدله یې کې. نن مې سپینې جامې اغوستې دي، سبا تورې اغوندمه. سبک شخصیت غوندې دی، شخصیت ورو ورو تغییر کوي. آیا د تحول کوم سرعت چې دی د په شعر کې یو څه طبیعي نه درته ښکاري؟ غضنفر صاحب خپله شاعر پرې اړه لري چې څومره ځان بدلولی شي که نه، آیا څومره د هغه پخواني چوکاټ نه راوتلی شي که نه شي راوتلی. زه د نشه شعر لولم تاسو ته د سالک صاحب په توري او ستوري کتاب کې. وایي خود به نشه کومه، اوس هغه وخت خو نه دی چې ته مې جیب وګورې، خوله راته بوی کړې او په څنګ تېره شي، په ژړغونې اواز ووایي ظالمه یاره بیا د سګرټ کړي نشه دې کړې. له ما نه لاړ شه ما یوازې پرېږده، زه لکه پاڼه ستا په مخ کې رپم، درته زارۍ کوم منت کومه. اني جانانه بس توبه کومه، ستا د لیمو اوښکې مسکۍ غوندې شي، د مهربان جانان په څیر زما ګناه وبخې، په سندریز اواز مې رو غږ ته راورسوي، نن به د سیند د غاړې سیل ته وځو. زه فکر کوم که سالک صاحب بدلولی شي ځان که نه، په نشه شعر کې بدل کړی دی، یعنی دی کولی شي چې په نور شعرونو کې ځان هم دومره بدل کړی. ښاغلی سالک، د تورمان صاحب خبرې خو دې واورېدې، دی وایي چې سالک صاحب باید ځان ډېر بدل کړی وای. ته څه تبصره ورباندې کوې؟ زما په زړه کې هماغه خبره وه غضنفر صاحب چې تاسو وکړه. کله چې موږ د چا په سبک باندې غږیږو او د هغه په سبک باندې همدغه مشترکات دي چې د هغه د سبک مواصفات جوړوي. که دغه مشترکات نه وي د هغه سبک نه جوړېږي. که د هغه داسې وي چې یو شعر د بل سره نه وي تړلی هغه سبک نه جوړېږي. د نورو د اغېز د منلو نه زه سترګې نه پټوم. نو زه فکر کوم چې زه ډېر بدل شوی یم په دې کتاب کې، خو ټول پر مکمله معنا باندې زه نشم بدلېدی. دوی ځینې نورې خبرې وکړې چې سالک صاحب پېښوری پاتې دی. باور وکړه چې زه له پېښور سره دومره مینه لرم څومره چې د خپل کلي سره لرم. نه، د ده مطلب بل څه و. د دوی منظور د تاسو هغه شخصي مینه نه وله له پېښور سره. لکه سالک صاحب چې اوس دا نشي شعر ما ته ځکه خوند راکړې چې سالک صاحب اوس وایي چې اوس هغه وخت نه دی که نه. زه فکر کوم چې شاید دغه په شکل د اشکالو دغه
عمري مسلې ته اشاره وي چې زه نو اوس هغه نه یم چې تا به راسره مینه کوله صاحب راتلی به دوی د نشې د شعر ذکر وکړه غضنفر صاحب چې دا یو نوی شعر دی او سالک باید بدل شي که نه. زه درته رښتیا وایم چې دا شعر هغه وخت کې چې تقریبا د طاووس د بڼه کې د چاپ 10 یا 20 ورځې تېرې وي دا شعر ما په لندن کې لیکلی دی. بلې چې په لندن کې سالک صاحب دونه بدلیږي نو په کابل کې باید بدل شوی وي. زما نظر ښاغلی سالکي خبره بله ده، دا کتاب چې ټوله ما وکوت ما دغه د شعرونو لاندې تاریخ ونه لیده، دا هم له د کاره کتونکو سره ډېره مرسته کوي. دا ولې تاسې تاریخونه نه دي وراچولي؟ زه دوه عادته لرم له دغه سره شاعري کوم چې یو دغه نه لیکم نیټې مې نه دي لیکلي، لا هغه اوله مې نه وي لیکلي نو مې وروسته هم مه لیکه. او بل دا ده چې زما غزل ډېرې چې دي مقطع هم نه لري. ښاغلی سالک په دې کتاب کې په تور ستوري کې یو نظم و بندي باچا ته. البته زه پوره په ځان باور نه لرم خو داسې فکر کوم لکه 10-15 کاله پخوا چې هم دغه خبرې د ما په ذهن کې تېره سوي، لکه لوستي چې می لکه اورېدلي چې می. آیا دا هم پخوانی شعر نه دی؟ لکه تاسو چې ویل چې بندي باچا ته نو یقینا چې په 1999 کې غالبا نواز شریف بندي شوی او دا شعر نواز شریف ته لیکل شوی دی. او دا تاسو چې دا خبره کوي چې ګواکې دا شعر تاسو چیرته مخکې اورېدلی دی، دا نو اوس قصه را باندې کوئ. زه به دا خبره وکړم چې د یو تور په بنسټ باندې زه هم زندان ته ولوېدم. زندان ته چې ولوېدم نو په دې زندان په پاکستان کې نو له ځان سره مې ویلې چې ستا غوندې یو سړی چې د مرغۍ غوندې بې ازاره دی، شاعر دی، لیکوال دی، ټول د مینې ډک دی، د قانون د ماتولو جرأت نشي کولی، دغسې یو سړی څنګه دې زندان ته ولوېده. ډېر د دې خپل خدای نه راته داسې ګیله خو نشم ویلی خو داسې خفه به شم، د خدای ته به اسمان ته به مخ کړي چې دا څه وشو ما سره. 2 ورځې تېرې نه وي چې په هماغه زندان نواز شریف را دننه کړه. دا نظم په هغه وخت کې چې زه د زندان نه راووتم ما نثار صاحب ته لوستی و، بیا نثار صاحب دا نظم اخیستی و او په هماغه محل کې په بهیر کې لوستی و. نو غالبا تاسو دا په بهیر کې لوستی دی. نو اوس مثلا دغه کې د شعرونه راغلي سندریزې چنوک چې طاووس د بڼه کې د وخت دی. ښاغلی تورمن وخی غضنفر صاحب زه غواړم د خپلو خبرو د پخولو لپاره سالک صاحب خپلې خبرې راواخلم. خیر چې په دې کې یو شمېر پخواني شعرونه هم شته، نو چې شته به زما خبره ناسمه نه ده چې زه وایم چې سالک صاحب اما پخوانی پاتې راوي. زما د 160 صفحو لوی کتاب دی او هغه یو شعر د نواز شریف دی، یو زما د زوی دی، یو دغه د نیشې شعر دی. نو داسې نه ده چې دا ټول ما زاړه شعرونه دغه کړي دي. ښاغلی تورمن تاسو ویل چې سالک صاحب له ځانه متاثر شاعر دی. ما البته دا کتاب چې لوست کله کله حمزه مرحوم را په یاد سو، دا ابتدا او انتها و، ځینې نورې خبرې چې د حمزه صاحب په شاعري کې هم وي، البته دوی په بل شکل کړي وي، خو لکه چا چې حمزه صاحب لوستی. کله کله هم قلندر صاحب را په یاد سو او کله کله هم تاګور را یاد سو. دغه معشوقه یو څه ځمکنی هم ازلی او معنوي خصوصیتونه لري، هم سپېڅلي، هم په دې دنیا کې ګرځي. لکه دا بیتونه یو مصرع ده، دا جنۍ د خدای له نوره جوړه شوې. دا داسې خبره ده لکه ټاګور چې وکړي. ټاګور عیناً نه ده کړې خو د دې په سبک کې ډېره راځي. یا یو بل بیت درته وایم، خپله ځواني لکه چینه داسې سپېڅلې ساتي، ته د خدای دوست یې او زه به دې دعا خوښوم. دلته هغه معشوق اول مانس هم دی او رومانتیک حالت لري او پاینل کې معنویت هم لري. ما دا ویل غوښتل چې تاسو ول چې سالک صاحب د ځانه متاثر دی، آیا یو څه له نورو هم متاثر نه دی؟ له هغه شاعران چې ما لوستي زه فکر کوم چې شاعر سالک صاحب د چانه نه دی متاثر، بس سالک صاحب یوازې سالک پاتې شوی دی. هغه هم په ځینې مواردو کې ما ذکر دغه کړي چې سالک صاحب اکثره مسایل مثلا که په یو کتاب کې بل کتاب ته ور نه شو، مثلا د یو کتاب نه بل ته ور نه شو، په یو کتاب کې ځینې مسایل دي چې یو شعر د بل شعر د غیلاته دی. مثلا یو ځکه سالک صاحب وایي زم معما بیا بشي اوس خو د حل نه راځي،
یا په بل ځای کې وایي مینه معما ده خو بېغمه شه، داسې معما ته به حل نه ګورم. ځینې کلمې ځینې خبرې تکرار په تکرار باندې سالک صاحب راوړي. زه ځکه وایم چې سالک صاحب له ځانه متاثره دی. زه به تکرار په اړه تاسو ته خبره وکړم. ډېر اسانه کلیشه اوس نن سبا په نقد کې دا راوتلې ده چې دا شعر د دې شعر غوندې دی، نو دا تکرار دی او دا یو عیب دی. دا نور لیدلوري لري چې باید د هغه لیدلورو نه ورته وکتل شي. زه تاسو ته یو مثال درکوم. کله چې زما د تاوس بڼکه چاپېده او په سرلي صاحب ته مې وسپارله او هغوی په باندې مقدمه لیکله، نو یو مضمون د سترګو په اړه او هغوی هغه یو مضمون په 5 بیتونو کې پیدا کړی وو. لیکلی چې سالک دا مضمون 15 ځایه بیان کړي، خو هغه دا نه دي لیکلي چې دا یو عیب دی. هغه وایي چې ځینې خوبونه خواږی سړی بیا بیا لیدل غواړي. هغه وایي چې دې مضمون د سالک په زړه ډېر چانګ لګولی دی. اوس خبره دا ده چې ولې زما په زړه باندې دې مضمون ډېر چانګ لګولی، دا باید تاسو وټاکئ. بله دا ده چې په سبک پیژندنه کې دا ډېره مرسته کوي. وروسته چې کله د یو شاعر په سبک باندې کله لیکل کېږي، دغه شیان چې د بار بار راوړي دي دا د سبک ګڼل کېږي او هغه خبرې ګڼل کېږي چې د په ذهن باندې ډېر تاثیر کړی دی. نو داسې دا مه ګڼئ چې ګواکې ما تکرار راغی دا یو عیب دی. بله خبره د ستاسو په اړه باندې وکړم. واقعا ما ټاګور هم لوستی، قلندر مې هم لوستی، حمزه مې هم لوستی او د زړه په مینه باندې مې لوستی دي. مثلا زه تاسو ته یو دغه د مثال در کومه. پښتانه شوه د لیمو ژبه یې زده کړه، د الفت د اشارو ژبه یې زده کړه. بالکل د حمزه بابا رنګ دی، د حمزه بابا ځمکه ده. په همدغه غزل کې بیا یو بیت راځي چې زه وایم چې زما ذوق په خیبري لهجه مین دی، د شینوارو اپریدو ژبه یې زده کړه. ما تاسو ته سرچینه مښوده چې مضمون د چا دی، ځمکه د چا ده، چې د خیبر مې یاد که معنا ده چې حمزه. خو ګورئ یوه خبره زه کومه چې هېڅکله څوک چې په یوازې ځان شاعري کوي هغه د ادب د ارتقا په تاریخ کې نه راځي، او هغه چې وخت تیر شو هغه شاعر به خپله ژوندی خو هغه شعرونه به مړه شي. مونږ باید د خپل کلاسیک نه ځان خلاص نکو. هیڅ شاعر داسې نه دی شوی. حتی تاسو وګورئ په حمید الرحمن کې مصرې مشترکې دي، شعرونه مشترک دي، دا ټول پکې شته دی. مونږ او تاسو باید کلاسیک چې کوم ځای ته رسېدلی دی او په کومو ارزښتونو رسېدلی دی، ټول هماغه ارزښتونه به م راخلو او د هغې خښتو د پاسه به خښتې کېدو. او که دا مونږ د خپل کلاسیک نه بیخي خلاص شو، نو مونږ د خښتې د پاسه خښته نه دی ایښې، مونږ په هوا کې خښتې لګولې ده چې دا به رالویږي او دا کوم ځای نه نیسي. تاسو که حمزه بابا ولولئ، آیا تاسو به په کلاسیک ادب کې داسې مضمون پیدا کړئ چې هغه حمزه بابا نه ویلی؟ نو زه په دې باندې اعتراف کوم چې زما په شاعري کې به اغېز وي د نورو شاعرانو، خو زه دې ته د یو منفي ټکي په سترګه نه ګورم. ښاغلی تورمن، سالک صاحب خبرې خو م واورېدې چې دی په نظري لحاظ هم په دې عقیده دی چې اوسنی ادب دی د پخواني ادب په بنسټونو باندې ودرېږي او دی دا ضرورت ګڼي. یعنی دی نوښت ته په یو بله سترګه ګوري او دود او نوښت نه سره بیلوي. هغه ادبي دودونه چې دي، هغه ادبي سنت چې دی، هغه ادبي زیرمه چې ده، دی وایي چې هغه په پام سره باید یو څه نوي اضافه کو. تاسې نوښت په کومه سترګه ګورئ؟ ممکن دغه نوښت ستاسې او سالک صاحب په نظر کې توپیر وي چې تاسې دې شعرونو ته یوه داسې کتنه کوئ چې له ځینو جهتونو سالک صاحب ورسره موافق نه دی. بله، زه غواړم دا وایم غضنفر صاحب چې زه په هنر کې چوکاټ نه منم. زه په هنر کې چوکاټ نه منم. زه سالک صاحب کوي چې دا خښته که په دې خښته هلته کېښودل شي دا به وایي، دا خبره زه نه منم. هغې وخت کې چې دا کلاسیک ادب دپاره چا کار کړی دی که نه، هغو دغه خښته په تیشي باندې ایښې وه، خو هغه هم یو خښته پیدا کړه کېښودله چې بیا تاسې په هغې باندې بله کېښوده بله کېښوده بله کېښوده. هغې خښته لږ دی دیوال بل ځای کې شروع کوئ. بله شروع کوئ. نو د دې څه خبره ده؟ هغه دیوال نه کوو، بله خونه جوړوو، بل دیوال جوړوو. زما نظر دا دی، سالک صاحب محترم په خپل یو بیت کې ویلي، هغه د ټول مین ملت مال دی ته که غزل د مصطفی یادوي. دا زما مال دی، زه پرې غږېږم. اوس همیشه مو پخوانۍ هغو اتکا کړې او ویلي مو دي چې پخواني هغه سم دي. نوی چا قدمه میخی دی په سر مو په چټک باندې وهلی دی چې دا کار مه کوه که نه، په ما پخوانۍ لاړ شه. موږ په ما پخوانۍ لاړ یو ځکه مو خپله لاره ورکه کړې. په دې تورو ستورو کې چې ما لوستو بهرونه د غزلو یو څه لنډ را معلوم سول، جملې لنډې لنډې وې نسبتاً که نه، او بل پخوا به تشبیه ته ډېره توجه کوله. اوس یو قسم سمبولیک تمایل ما پکې ډېر ولیدو. تاسې په دې څه تبصره کوئ؟ د لنډو بهرونو په اړه، لنډ بهرونه او بل د استعاري او د تشبیه په ځای
یو قسم سمبولیزم ته تمایل. ما دغه دوه شی ډېر پکې احساس کړو. یقینا چې په اول کې ما شاعري شروع کړې وه نو ما به دا فکر کوو چې د شعر ټوله ښکلا چې دا یوازې په تشبیه کې ده، په دې فکر کې وم. خو وروسته چې هغه شعرونه به ما بیا ولوستل هغې کې به تشبیه وه، خو هغه تشبیه به په زړه باندې چنګ نه لګوم. نو وروسته بیا ما ته داسې یو فکر پیدا شو چې باید داسې خبرې وشي چې که هغې کې ته تشبیه هم نه کاروئ، په داسې یو ډول بیان کې چې هغه یو سمبولیک اړخ پیدا کړي. یو سمبولیک اړخ یې په همدې پیدا کړی لکه مخکې چې ما تاسو ته وویلې، که زړو خبرو ته سړی پام وکړي پوهېږي پې باندې. تقویم الحق کاکا خیل چې زما په کتاب باندې سریزه لیکله نو هغې لیکلي چې سالک د تصوف په کور کې لوی شوی. ما چې سترګې وغړولې زما پلار خلیفه و او 100 کسان باره شپه ورته راتلل. نو دغه یو تصوف او یو دغه زه چې د مخکې دغه ویلې چې سالک ګوشه شوی دی، تر څه حده ګوشه شوی یم او هغه همزغه زما د تصوف د لاره ده. او یقینا چې هغه څه چې زه حس کوم او کوم احساس چې زه لرم هغه پرته له دغسې یوې ژبې نه په بله ژبه باندې نشي بیانېدی. نو ما کوشش کړی چې هغه بیان کړي. یقینا زما د شعرونو تر شا چې کومه قوه پرته ده، کوم عشق پروت دی، هغه بل دی. نو دغه د نجونو خبرې او دغه خبرې دا ماسې سمبولونه راخستې دي، دې تر شا مینه د جلۍ نه ده. زه نه پوهېږم د خپل کتاب دفاع ماته عجیبه ښکاري ځکه چې زه به تر کومه ژوندی یم چې زه به د خپل کتاب دفاع کوم. نو باید خلک په دې نیوکې وکړي او خلک ځوابونه ورکړي د دې کتاب په اړه. سالک صاحب وبخښئ، تاسو خپله دلته اوس وویل چې ما استعاره هم پرېښې، لږ ډېره تشبیه مې پرېښې که نه. داسې خو نه شو چې ستاسو شعر بې خونده شو، شو کنه ډیر خوندور شوی کنه. مرده چې هغه دغه دی اوس وای خوندور شوی، مخکې دی ویلې د پخوا په څیر دی، د پخوا په څیر دی، خو یعنی پکې شوی خو نه دی. او بل خبره غزنفر صاحب چې یو وضاحت په دې کتاب باندې ډیر خبرې وکړي چې یو خبره درته د زړه وکم، هغه دا ده چې ما ولې دا غزلې ولیکلې. غزلې مې زه ورته ولیکلې که په چا باندې که څوک خفه کېږي نه دي خفه کېږي را باندې، زه رښتیا وایم. د تورمان صاحب سره بیله تله ده، بیل حساب دی، په بیل تول او په بیل حساب باندې شعرونه تلي. زه بیله تله لرم، بیل حساب لرم او په بیله تله باندې شعرونه تلم. 10 کاله مخکې چې ادب کم ځای ته رسېدلی و زمونږ د پښتو شاعري، مونږه همدغه اړینه وبلله چې زمونږ برخه په پښتو شاعرۍ کې همدومره بس دی. د حمزه بابا خبره نور د پښتو غم چې حمزه ونه کړي، پس لتانه غم به یې زلمي وکړه. خو په وروستۍ لسیزه کې هیڅ داسې شاعر ما ته مخې ته رانغی چې هغه د یوې لسیزې مخکې د شاعرانو سره مونږ پرتله کړو، د هغوی شاعري ته یې ډېره ښه وه. نو بیا ما ته دا زړه راته وویلې چې بیا دغه میدان ته راووځه. دا شعرونه مې چې ولوستل په دې انټرنیټ کې او په دې ویبپاڼو په دې څیزونو کې، مې بیا د میدان ته راووځه. او هغه شاعران چې په هغه وخت کې شاعري کوله اوس یې شاعري پرېښي، اثار نه خپروي. زه ورته بیا هم وایم چې دا ژبه د نورو په تکیه باندې پرېښودل نه دي پکار، بیرته دې راوځي، شعرونه دې ولیکي. سالک صاحب موضوع ته اشاره وکړه، فکر کوم اول باید دغه دعوا صافه شي. سالک صاحب که ځان ته تلک بیا نو دغه بحث ته ضرورت نه و. ته د نوي ادب په رڼا کې خبرې کوي او زه د کلاسیک ادب په حساب باندې خبرې کوم. ما خپله ویلي ما د تیر شوي وخت حصه وګڼه، له قافلې نه یو سړی پاتې یم. نو زما ته له هغه ده ته د نوي معاصر دورې شاعري زلمی، نوي فکرونه لري، نوي خبرې لري، ته بله تله لري. نو خدای دې نه کړي دا معنا نه لري چې ما داسې ناسمه خبره تاسو ته کړې وي. ښاغلی سالک، تاسې وویل چې دا کومه مینه چې زه بیانوم دا له نجونو سره مینه نه ده، خو په دې کې ګمان کوم شک هم کیدی شي. مثلا تاسې دا بیت لرئ: اشتیاق په سرو ګلونو کې مسکی شو، پیغلتوب یې باغي کېږي پسرلی شو. آیا دا ډیره دی خاورینی دنیا مینه نه ده؟ که زمونږ کلاسیک ادب وګورو چې هغه چا تصوفي شاعري کړې ده، روحانیان داسې یو مکتب چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغوی ټول په وحدت الوجود باندې څرخېدل. او بیا هم ګوره تر دې پورې چې ټوله شاعري د روحانیانو وحدت الوجود دی. خو د یو روحاني شاعر یو بیت به زه درته ویم چې واصل دی که څوک دی، هغه بیا د یار په خولو نم شوي پیراهنه، بیا د یار په خولو نم شوي پیراهنه، که د مشکو کاروان راغی له خوتنه. یعنی هغه روحانیان چې ټول په وحدت الوجود کې ډوبو، بیا هم دا د دنیا مینې درلوده، دا وروستي خو په ځای پرېږده. نو زه هم انسان یم، داسې خو نه کېږي چې ټول شعرونه دې په هماغه یو ډول شي، او که هغسې شي بیا خو به د تورمان صاحب دغه نور هم زیات شي چې بیخي تکرار شو. نو د دې دپاره مونږ په دنیا کې موسیږو،
خو دغه دنیا کې چې کوم ښکلا ده دغه ښکلا مونږ د هغې سرچینې نه ګڼو. دغه پیغلتوب ته چې کوم ښکلا خدای ورکړې ده، دغه ګلونو ته چې کومه خدای ښکلا ورکړې ده، سرچینې بیا هم هماغه ده. یعنې دا یو بله هنداره ده د هغې حسن. صحیح ده چې زه جلۍ یادوم، زه ګل یادوم، خو دا جلۍ م خدای جوړه کړې، دا ګل م خدای جوړ کړی دی. نو دا هماغه حسن دی چې په ټولو کائناتو کې خپور دی. په جلۍ م خپور دی، په ګل م خپور دی، په فطرت م خپور دی، په دې ټولو باندې. زه طبیعت سره م زمین لرم. مثلا زما یو بیت دی په دې کتاب کې چې بس د ستړي ژوند اسره اوسه جانانه، را نمزه را سره اوسه جانانه، زما زړه هم بې غرضه ښکلا غواړي، دې کشمیر کې منظره اوسه جانانه. طبیعت دی که نه؟ خو دغه طبیعت حسن او دا ټولې ښکلاوې بالاخره د خدای ښکلاوې دي. ښاغلی تورمان، د سالک صاحب کتاب خو تاسو په دقت لوستی دی او په دې کې اکثره غزلونه دي. غزلونه که د ټولې غزل انتخاب کله کله ممکن لانجمن کاری. هغه د رحمان بابا خبره وای په غزل کې خو دوه فرد انتخاب وي که نه؟ ډېر وخت داسې کېږي، یا به ممکن 5 بیته یي 4 به دې ډېر خوښ شي، یو به دې نه خوښېږي. خو غزل هر بیت ځان ته یو هویت لري، ځان ته یو دنیا ده، ځان ته یو کامل شی دی. د دې کتاب ځینې هغه بیتونه چې ډېر دي په زړه وورېدل، په غزلونو کې البته تا مخکې د نظمونو مثال ورکو، هغه کوم دي؟ غزنفر صاحب زه بیا ووایم، ما هم ځینې خوښ کړي دي ډېر. ولې زه په یو نظر یم چې تاسو وایئ چې په هر غزل کې یو بیت وي انتخاب که نه، خو زه وایم چې نه، د سالک صاحب ټول غزل باید انتخاب وي. که یو نوې تاسو له دوی نو توقع ډېره لرئ. توقع ډېره لرم. ما وکاله چې سالک صاحب کتاب نه دی چاپ کړی، زه دې ته منتظر وم چې سالک صاحب کتاب چاپ کړي، زه یې وګورم. زه یم د سالک صاحب ټول غزل د انتخاب وي. ځینې بیتونه چې ډېر په زړه لګېدلي دي چې اورېدونکي ځینې مستفید شي، ځکه چې دا کتاب خو به له ټولو اورېدونکو سره نه وي که نه؟ بله، یو څه یې باید پکې شریک کړو اورېدونکي. ډېر چې غضنفر صاحب زما خوښ شوی دی هماغه دغې ما چې د خپل زړګي ته سر ټیټ کړی د یار تصویر په احترام ګورم. او ما ځینې بیتونه سالک صاحب او تورمان صاحب ډېر خوښ کړل. یو ته قدم زما په سر کده باکې نشته، په سفر کې لکه لاره در سره یم. البته په دې غزل کې بل بیت هم و چې ډېر مې په طبع ولګېدو. مایوسي لویه ګناه ده، مایوس نشې، د کلونو انتظاره در سره یم. یو بل تشبیهي بیت و هم ډېر مې په زړه ولګېدو. وایي لکه سیند تندی وها پر سینه درومه. تورمان صاحب وای لکه سین تندی وها پر سینه درومه، دا کوه چې دا د کار دی لارویه. بله، غضنفر صاحب یو بل ځای کې سالک صاحب ویلي سالک د ښکلو بوتان نه جوړوي، دی مسلمان دی څه ازر خو نه دی. دې هم زما په زړه سخت چک لګولی، نه پوهېږم ولې. او زه همدې بیت نن دې ته هڅولی یم چې راشم د تر څنګ کښېنم او د په کتاب باندې خبرې وکړم. ښاغلی سالک، اگر چې د شاعران یو مشهوره خبره کوي چې بیتونه مې د اولاد غوندې دي او اولاد کې به کوم انتخاب کوو، دا خبرې ډېرې کېږي. خو نه، دغه مثال مه راوړه. دا راته وایي چې دغه کتاب کې دي هغه بیتونه چې ډېر دې په طبع لګېدلي دي، همیشه در یادېږي او خوند ځینې اخلي. دغسې یو 2-3 بیته خو د عقل ووایه. 2-3 بیته د کتاب نه زما چې خوښېږي، مثلا چې اوس ذهن ته راځي، مخکې مې تاسو ته یادونه وکړه، دا بیت دی چې مثلا کوم داغلی زړه قیامت شپېلۍ وهله، کوم داغلی زړه قیامت شپېلۍ وهله، زړه مې جګ له هدیرې لکه ریدی شو. یا مثلا زما یو بل رومانتیک غزل دی چې ستا قدمونه ټوله لار شرنګوي، زما په زړه کې هر یو تار شرنګوي، په دسمالونو دې بنګړي وتړه، دا خو فتنه شوه، دا خو خار شرنګوي، لیلا مې خوب په ترنم کې کوي، زما د خیال ګوتې هار شرنګوي، د شپې ښکالو مې تر غوږونو راځي، که څوک پاولي د انتظار شرنګوي. ډېر عالي. ښاغلی تورمان، د سالک صاحب خو وایي چې دی صوفیانه تمایلات لري. البته ځینې نور کسان هم چې د دوی شاعري لولي د ده په شعر کې یو رومانتیک تصوف ویني. تاسې له دې نظره د دوی شاعرۍ ته څه کتنه کوئ؟ بل شکه دغه اړخ د سالک صاحب په شاعرۍ کې ډېر قوي دی او بالکل پکې قوي دی. په دې کې یو بیت به درته وایم که اجازه مې. وایي درته نږدې وم خوش نصیبه ومه، درته نږدې وم خوش نصیبه ومه، د پیغمبر د زمانې غوندې وم. دا هم یو صوفیانه تجربه ده. بله، هغه څوک چې د پیغمبر په زمانې کې اوسېدل هغوی خوش نصیبه ول.
د ایمان خاوندان خو باید په دې باندې باور ولري. خو دا تشبیه هم ماته ډېره نه ویوله. او غضنفر صاحب زه غواړم د یو کره کتونکي په توګه نه او د خپرونې چلونکي په توګه نه تاسو نه د یو کره کتونکي په توګه دا پوښتنه وکړم چې آیا په نوي شعر کې سړی صوفي نشي پاتې کېدلی؟ ما وویل چې سالک صاحب یو رومانتیک تصوف لري. که دی د پخوانو عرفاني خبرې تکرارولی بیا به صوفي وو، عارف به هم وو، شاعر به نه، خوشه شاعر به نه. او که چیرې پخوانو موضوعاتو ته نوې جامه ور واغوستل سي، نوښت پکې وسي، هغه شی چې تاسو یې غواړئ او دفاع یې کوئ، نو بیا شعریت پکې ډېریږي او خوند پکې ډېریږي. ګمان کوم د اشنا سړي په حصه کې که نااشنا خبره واورې توجه دې ډېره جلبوي. که د نااشنا سړي په حصه کې نااشنا خبره واورې توجه دې نه جلبوي، ځکه چې دی پېژنې نه. که په اشنا موضوعاتو باندې داسې یو څه واورې چې هغه نااشنا یي، که اشنا موضوع ته له نااشنا لیدلوري وګورې توجه دې ډېره جلبوي. د دوی د عرفان چې ده همدا اړخ لري. یو بل بیت به هم درته وایم، وایي دا د وحدت خبره تشه شاعري هم نه ده، دا د وحدت خبره تشه شاعري هم نه ده، ګنې نو ولې په هر مخ کې پټېدله جنۍ. دا اوس هغه د وحدت الوجود خبره ده، خو اول خو په دې وحدت الوجود باندې هم شک څرګند کړی دی. دا یوازې شاعري نه ده، که نه یو قسم انتقادي جنبه هم لري. اوس هغه روشانیان چې وو هغوی دا خبره نه منله، دا خبرې نه کوله. هغوی ته وحدت الوجود عین حقیقت ښکارېدو، شک یې پکې نه کوو، که نه ده پکې یو څه داسې شک هم کړی دی. دغه خپله په حقیقت کې یو نوی ګوټ دی، هم د وحدت الوجود ملګرتوب او هم پکې یو څه شک کول. او بل هغه مثال راوړل چې جنۍ په هر مخ کې پټه ده، دغسې اړخونه لري. او ښاغلی تورمن په دې کتاب کې نور هغه اړخونه یا اقل یو اړخ چې د تاسو په تا به ډېر ولګېدو هغه کوم وو؟ یو خو غضنفر صاحب نه پوهېږم چې دې موضوع ته تاسو څومره اهمیت ورکوئ که نه یې ورکوئ. د کتاب چاپ، صحافت او د پختۍ انتخاب، د پختۍ د رنګ انتخاب دا هم ډېر رول لري. هغه رنګ چې سالک صاحب انتخاب کړی دی نه پوهېږم او که د خپرندویي ټولنې هغه مسؤل دا ټاکلی دی د کتاب لپاره واقعا ډېر ښکلی دی که نه. د سالک صاحب عکس پکې ډېر ښکلی راغلی دی. بله دا چې په دغه کتاب کې غضنفر صاحب بیا هم سالک صاحب دی په خپل بزرګوارۍ سره ما وبخي، که زه د کم نوي شاعر په شعر کې داسې بیتونه واورم چې ګوره څه او څه وایي، ټولې مې د زړه وایي، داغ به دې په زړه کې شي، ولې راته نه وایي، دا ماته کومه دغه خبره نه ده، کومه ناشنا خبره نه ده. ځکه څوک چې نوې شاعري کوي هغه واقعا دغه ساده بیتونه ډېر دغه کوي. ولې د سالک صاحب په شاعرۍ کې که زه داسې بیتونه لولم بیا نو کله راته دغه راشي چې سالک صاحب تر دې ښه قوي هم لیکلی شول. ښاغلی سالک، دا خو به منې چې له هر شاعره د توقع یو بیل حد موجودي. موږ په دې بهیر کې دا وینو، په دې ادبي جرګو کې هغه شاعر چې ډېره توقع ورته نه کېږي، چې نسبتاً ابتدایي، چې ناپېژندلی، هغه که یو څه هم ښه خبره وکړي ډېرې چکچکې ورته کېږي او ډېر ستایل کېږي. که کره کتنې ته هم یو شی وړاندې کړي، خو هغه شاعر چې له هغه نه ډېره توقع کېږي، هغه لیکوال چې له هغه نه ډېره توقع کېږي، په هغه باندې بیا د نقد معیار هم فرق کوي. هغوی چې توقع ورنه ډېره نه لري هغو ته په یو نظر ګوري، او له هغو نه چې ډېره توقع کوي هغوی ته په بل نظر ګوري. ته خپل همداسې نه ټول مونږ دغسې یو چې کوم شاعر مونږ د ښه شاعر په توګه منلی دی او دا منل ده چې دا یو ښه شعر دی، نو د هغه کتاب چې کله مونږ راخلو او لولو یا نو یقینا چې کېدای شي کله کله زمونږ زړه ته راشي دا ډېرې دا خبرې هم کېږي. مثلا زمونږ دا ښه شاعران چې د شعرونه چاپ شي، کتابونه چاپ شي، تبصره کېږي دا دویم کتاب یا دریم کتاب د اول نه ښه دی او خراب دی او دا دی او هغه دی، دغسې خبرې هم ډېرې کېږي. او د شعر ته هم خلک ډېر په غور باندې ګوري چې ته ودرېږه د پخوا سره څه توپیر پکې راغلی دی او هغه ارزښتونه چې پخوا د هنر دپاره اړین بلل، هغه ارزښتونه په کوم ډول کارولي دي. او یو داسې شاعر چې د هغې نه توقع ته ونه لري، خو بس هغه یو عادي خبره ده، نو که هغه هر څه وویلې تا د هغه لوړتیا نه ده لیدلې، نو که ټیټې سړی وګوري وایي خو بس زه دا ټیټ نو لوړ شوی نه دی. ښاغلی سالک، تاسې پوهېږئ چې ستاسې لوستونکي او اورېدونکي له تاسې نه ډېر انتظار لري، د هغوی توقع له تاسو نه زیاته ده. دغه شی بیا کله کله په دې شاعرۍ کې او لیکوالۍ کې د تاسو لپاره خنډ نه ګرځي؟ ځکه چې د اورېدونکي توقع پوهېږئ چې هغه ډېر څه درنه غواړي،
دا د کله کله پرې کار کې مخه نه نیسي؟ داسې خبره ده که چیرته زه د لوستونکو ذوق په بشپړ ډول په پام کې ونیسم، زه مجبور یم تاسو ته زمونږ د ډیرو لوستونکو ذهني لوړتیا معلومه ده، زه مجبور یم چې زه ورته راښکته شم د دې دپاره چې هغه پې پوه شي، د هغه ذهن پې خلاص شي. زه مجبور یم چې د خپل ځای نه راښکته شم او هغه ته ساده شعرونه ووایم. او که استادان په پام کې ونیسم، زه به مجبور یم چې والا دا استادان دي باید زه یو ښه شعر ولیکم. زه دغه دواړه کاره نه کومه. زما اوله خبره دا ده چې زه څومره زما هنري ذهن لوړ دی، زه په هغه کچه شعر لیکم او اول د ځان دپاره لیکم چې زه ترې خوند واخلم. نو شاعر دومره د دغه دپاره شاعري نه کوي د اوس مهال دپاره لکه چې د خپل ذوق او د راتلونکي دپاره کوي. دا اوس بېله خبره ده چې زما کتابونه کیدای شي زما په ژوند باندې ورک شي، خو زه چې کتابونه لیکم په زړه کې مې دا دغه وي چې چاپ شي چې زما کتاب د افلاطون د ریپبلیک غوندې زرګونه کلونه وروسته هم خلک ولولي. زما اول دغه دا دی چې اول باید زه ترې خپله خوند واخلم او هغه چې ما ته ښه شعر ښکاري او ما سره کوم معیارونه دي په هغې معیارونو باندې پوره شي. نورو ته ډېر داسې زه پام نه کوم.